ملاقات یې سره کړی څوک دی روغبړ خو روغبړ سنت هغه موقت دی ګناه یې پتویږي سنت دی څوک پتویږي ګناه عبادت یې سره کوي خو په سنت دوه رقم ادا کېږي په دواړو لاسو روغبړ هم ادا کېږي په یوه لاس روغبړ هم ادا کېږي خو افضل دا دی چې په دوه لاسو داسې نه دی چې په یوه لاس یې وکړي نو څوک نه ادا کېږي هغه سنت نه ادا کېږي په دوه لاسو هم په یوه لاس هم سنت ادا کېږي په دوه لاسو دا لاس زما ګورئ دا ګور دغه طالب لاس داسې دا اول لاس ته ګورئ دا لاس داسې سړی کوي داسې دا بل لاس داسې دی دا بل لاس څنګه دا په داسې فرق شه داسې دغه هغه سنت افضل سنت دی افضل سنت خو دا هم سنت دی دا لاس راکړه دا هم سنت دی په دې هم سنت ادا کېږي په دا یوه لاس خو ماسې افضل هغه دی سنت په دواړو ادا کېږي دا داسې واورئ په دغه ځای کې خطا نه وي سنت په چا ادا کېږي په دواړو خو دغه یې افضل ښه دا خو روغبړ شو ته شپه وکړو په روغبړ کې چې سړی روغبړ کوي دا لاس ښورول دا راغلي دي چې په دې باندې ګناوې کوي بعضې دا هم راغلي دي خو دې پالیسه ګوري چې دا ځای کښېکاږه په دې محبت راځي په دې څوک راځي محبت داسې نه دی د پیغمبر علیه السلام دا ډوکې نسته وو دا رقم هغه څه دي تا یې کړي خلاص بیا د روغبړ چې ته زما سره کوي اوس په دواړو خبرو ته ګوره لاس مچېدل نفس جایز دی نفس جایز شامر علی مختار مستحب بلې د سخت خطا شوی اصل څوک دی طالبان سر کې دا فرق نه لري د عالم متکی د امیر د سلطان عادل د ټولو لاس خالي جایز دی خالي جایز سره کوي هغه دا مچ پر ډیرو اقسامو دي طالبان هغه 15 شپږ قسمه مچ دي ما د ټول بعضې سړی ازمایلې مچول د لاس د شهوت په خاطر روا دي د کوچني لاس مچول هم روا دي د شفقت په خاطر تر ځان د کشر لاس مچول هم روا دي د اسلام د شرافت په خاطر چې عزت اسلام یې وکړ او یو روانات د طالبانو د مشر سړي لاس هم څوک دی هغه جایز دی د چا نه بیا پر سر ده د چا له پر بارخوده د ورور یا د زوی مشر هغه پر بارخوده دا هم څوک د عزت او د عزتمند بیا پر لاس د باز د مور دا د پخوا عادتو مور به بیا مچوله پر سر به مچوله یا بیا داسې هغه خو هغه رقم خو طالبانو ما مطلق ته ویلي چې زموږ په زمانه کې د ښځو لاس مچول خو نشته که څه مور وي هغه لاس هم مچوي نور هغه خو پرېږدي دا نور ګرانو لاس هم دی چا له ومچوي د چا له کوم مچاوی یو وخت مچا نفس جایز دی عبادت کې نه ګوري نفس روا چې روا اوس په پام ورته وکړي پاک نیت روا دی هم د عزت په خاطر روا دی هم د اسلام په خاطر روا دی هم د تعظیم په خاطر روا دی خو بیا درته که د لاس مچاوه ته کښته شه دا کښته توب جایز دی ګوره زما لاس مچوي زما لاس مچوي زما د لاس لپاره ورته جایز دی چې ورچته سي خو مکروه تنظیم ښه دا دی چې زما لاس مچوي مې لوړ پورته کړي سر کوږ مه نیسه داسې لوړ سر لوړ ونیسه سماج داسې اول خو دا سر زما لاس چې مچوي ورته راکښته کېده نه مکروه تنظیمي خو چې زما لاس مچوي څوک به پرې پورته کوي او که لاس نه وچاوه د هغسې کښته کېدی یا خپل لاس مچاوه دا خو ګناه یې کګره ګناهکاره دی مکروه ته په ګناه یې کګره طالبان وکړي پام ورته وکړي د ایمان روغبړ ټول ته لازم دا په اسلام کې نشته دا د اسلام روغبړ نه دی نور ملایان به دلته ورته ویل دا د پاکستان چې راشي بیا ادبي کړي موږ ته داسې جګ ولاړ دا د نبي علیه السلام روغبړ دا ستا سر داسې کښته د دې ونې کښته سامي د دې خپله چې کوږ وږ دی کوږ ته دلته یو بل ودرېږي دلته یو بل ودرېږي که لاس نه مچوې بیا درته هر مکروه تعریف دی چې داسې بدلېږي د هر چا سره که مشر دی که کشر دی که کرامي پیر صاحب دی طالب اخلاصي ورته ګوري که شاکک هغه دی که هر څوک دی داسې ورته کوي داسې د دغه سماج او روغبړ د خدای د رسول په حدیث دغه او که دې زما لاس مچاوه کښته کېدل جایز دی مکروه تنظیمي ښه دا دی چې لاس پورته کړي غوږ او که خپل د لاس د مچېدو لپاره څه شو ستا خپل لاس مچاوه او بل خوارکۍ دې په تمه کړی یم او یا دغه دې څه چې مکروه تعلیمي دي مکروه نور خو به درته اسانه یې درېسوه دا طالبانو شپږ شپېته هغه دا چپه لاس عالمګیري پنځم جز په درېیمه لیکل کې وګورئ نور هم طالبانو یکرهو بله خبره وه دا کښه نه بله نه دا خو د روغبړ د ولایت طریقه شوه دغه ډېره مهمه ده ډېره مهمه او دې ځای ته خامخا کتل غواړي او دا ځای طالبانو په صحیح طریقه چې واوري بله خبره طالبانو په روغبړ په لاس
لاس سره شورول دي دا هم شامل